بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سهار کې ما ستاسو په چوپړ کې د فوټوشاپ د یو نوي درس څخه لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ په دې فوټوشاپ درس کې به مونږ دا کوم بګراوند چې تاسو ګورئ دا بګراوند به جوړ کړو. دا ښکلی بګراوند د هر څه دپاره پکارېږي، په خاصه توګه لکه د اختر مبارکي دپاره. او ما خو په ډېرو ځایونو کې دا بګراوند کارولی دی، لکه اوس چې زه تاسو ته ښیم دوستانو. د محمد صلی الله علیه وسلم د خپل نوم دپاره دا ما کارولی دی. او اختر مو مبارک شه یا ساحق ګرافیکس، په همدې توګه دا هم ساحق ګرافیکس. نو په هر قسم چې ستاسو زړه وي دوستانو په هغه قسم دا بیکګراوند ځان ته کارولی شئ. د دې بیکګراوند ښه والی دا ده دوستانو چې د خپل ذوق مطابق تاسو د رنګ هم بدلولی شئ. دا بیکګراوند ده، دې بیکګراوند کې ما صرف ګریډینټ کار کړی. که زه د ګریډینټسو نه د ګریډینټس بدلوم نو زما د بیکګراوند رنګ هم ورسره بدلیږي. که داسې یو بیکګراوند وغواړو دا رنګ او بیخي دا رنګ دا رنګ، نو دوستانو هر رنګ چې موږ غوښتی وي په همغه رنګ موږ دا خپل بیکګراوند جوړولی شو. دا دوستان نو اوس به موږ په دې باندې کار شروع کړو چې څنګه موږ کولی شو دا بیکګراوند ځان ته جوړ کړو. لکه داسې ښکلی ډیزاین موږ ځان ته تیار کړو. د ټول نه د مخې کنټرول ان سره یو نوې صفحه اخلو 2000 په 1000 پکسلو کې. دا ریزولوشن به هم ورته 300 RGB وایټ بیکګراوند داسې. ایمیج ته زما ایمیج نه دا سایز هایټ 1500 ته جوړوم. د ځینې دا لرې کوو دې توګه. تاسو خپل د خوښې مختلف سایز ځان ته جوړولی شئ. دا یو بیکګراوند موږ سره جوړ شو دوستانو. په بیکګراوند ډبل کلیک کوو چې موږ ته په لیر تبدیل شي تر څو موږ پکې ایډیټینګ کولی وشو. او د هغه نه پس موږ دلته له افیکټو نه په د باندې ګریډینټ څنګه چې مخکې ویلې په د باندې موږ مختلف ګریډینټ اپلای کولی شو. خو زه ستاسو لپاره یو نوی ګریډینټ جوړوم چې د هغه لاندنۍ حصه به داسې ډارک ریډ یعنی یو تاریک سور رنګی وي او دا بل رنګ به هم مونږه یو څه نارنجي شان رنګ واخلو روښانه داسې. دا زمونږه کوم ابتدایي بیکګراوند چې و په دې شکل دوستانو موږ واخیسته. د دې دپاره چې دا موږه ونه خوځېږي زموږ نه دا به موږ لاک کړو. زموږ بیکګراوند جوړ شو. هغه نه وروسته راځو برشز ته. په برشز کې موږ هلته نوی لیر اخلو او برشز سایز په دې اندازه موږ ځان ته غټوو داسې.
برس رنګ به سپین اخلو او دلته به هغه برس اخلو موږ دوستانو چې داسې فیدر ولروي داسې نه اخلو په دې شکل دا موږ اخلو چې فیدر ولري دا صرف یو ټک سره دا موږ په دې ځای کې ځان تیارو همداسې اوپیسیټي یو څه اندازې ته کمو کرو که دغه اتیا پنځه اتیا یا الا نوي پورې دا اوپیسیټي موږ ته صحیح دی د هغه نه وروسته دوستانو په دې کې موږ مختلف شیان کارولی شو لکه څنګه چې موږ په دلته په سیمپل کې وګورو دا شاته کوم جوسر وایي دته دا جوسر ما په دې کې کارولی دا ګل په شان چې ده دا موږ تیار لرو تیار یې کارو که تاسو ګوګل ته مراجعه وکړئ په ګوګل کې ورته جوسر ولیکئ نو دا به انشاءالله تاسو په اسانه توګه پیدا کړئ دلته ځو اوپن نو دا جی یو ای اس ای آر دا نوم چې تاسو ګوګل کې ورکئ انشاءالله تاسو به دا پیدا کړئ او دا به مونږ په ډېرو ځایو کې کارولی شو لکه دا ما کارولی دی دا مې اوپن کړ او دا هم ډیزاین ډریګ او دلته ما ډراپ کنټرول ټي سره مې سلیکټ او دا هم په خپل اندازې سره ما غټ دلته د آنلاین نه مونږ دا دواړه لیر خپل منځ کې الاین کوو ورټیکلی او هریزونټلی د دې لپاره چې دا به موږ بیک ګراوند کې میکس شي په ده باندې کلیک او د ده بلینډینګ آپشن چې دی د سره موږ لږ لوبې کوو چې کوم یو سافت لایټ نه اوورلی یا هم ملټیپلای د دې لپاره چې دا ښه بیک ګراوند کې میکس شي دوستانو د دې لپاره زه له دې بټن نه لیر ماسک مې واخیسته او دلته موږ خپل برش راخلو برش سایز وړاکې کوم او دا سپین رنګ تور رنګ راخلم تور رنګ سره دا لکه پاکیږي او که دا سپین رنګ واخلم پاکوالی بیرته کوم شی چې موږ پاک کړی هغه انورټ کوي یعنې بیرته سرچپه کېږي نو د دې لپاره دغه ژیګانې زه له بیک ګراوند سره میکس کوم ورته داسې بیا راځو دلته سافت لایټ نه کوي کار هاټ لایټ هم نه کوي کار سکرین ته راغلو دا هم نه کوي کار اوورلی صحیح ده خو د ده اوپیسیټي مونږه داسې کمو کنټرول ټي سره سایز لږ غټو داسې
لکه دلته چې موږ ګورو نو دا بیکګراوند دومره تیز نه دی لکه څنګه چې موږ دلته پکې دا برش کارولی د دې برش اوپیسیټي موږ دا کوم سپین برش چې دا موږ 80 ته راکوزو داسې اوس پکې دا ګل هم ښکاري او دا خو هم بیسیک هغه جوړ شو د دې ګل لیر چې د فلورش دا موږ کنټرول جی سره ډوپلیکیټ تر څو لږه نوره رڼایي هم زمونږ بیکګراوند کې پیدا شوله او د دې دا کوم ځایونه چې ما ډېر پاک کړي وو هغه مې بېرته په دې توګه تر دې ځایه خو دا بیکګراوند جوړ شو هغه نه وروسته موږ خپل اصلي بیکګراوند کې ګورو چې هغه نه وروسته موږ دا ستارې کارولې دي په دې کې راځو خپل دې پروجیکټ ته دلته نیو لیر اخلو او زو برشونو کې په برسونو کې هماغه برس لټو کوم چې د ستوري پکې جوړ شوي دي مثلا دا برسونه دوستانو تاسو انټرنیټ کې کپې باندې فوټوشاپ برشز سرچ وکړئ نو دا هر رقم برسونه تاسو ته پیدا کیږي په وړیا توګه تاسو ځان ته ډاونلوډولی شئ او ډېر ښایسته کار کوي لکه دا برس ته وګوره څومره په زړه پورې کار کوي یو دلته کنټرول جی دلته یو هم دلته دلته په دې توګه دا لیر موږ څه شی کوو چې دا ملټیپلای یا هم سافت لایټ داسې بیکګراوند سره دا میکس شو د اوپیسیټي هم لږ کمو په دې رقم اوس بل لیر اخلو په هغه لیر کې سایز یې لږ غټو په دې شکل دوستانو او بیا بیرته سایز وړاکې کوو مثلا هغه خپل د ذوق په مطابق یو څه حوصله غواړي تر څو موږ بل د خوښې ګرافیک برابر کړو په دې توګه دا هم وشو هغه نه وروسته دوستانو دا کوم یو غټ ستوري او دا کوم ډیزاین چې تاسو ګورئ دا هم د برس په واسطه شوی دی راځو دلته برسونو ته همدغه لایټ والا بلوس موږ لټو دا هم موږ د انټرنیټ نه په وړیا توګه مې ډاونلوډ کړی لکه دا به وي بالکل دا دی سایز یې غټو کنټرول جی سایز یې غټوم او صرف یو ټک دلته ورکو په دې شکل زمونږ دا بیکګراوند یې ښایسته کړ د دې بیکګراوند کې وروستی کار چې موږ کوو نو بیکګراوند تیار دی وروستی کار پکې دا کوو چې که په اصلي نسخه کې وګورو دا 4 لیکې دلته او 2 لیکې دلته او 2 لیکې دلته تېرې شوي دي دا لیکو موږ په دې دا لیکې څنګه جوړو راځو بیا یو نوی لیر اخلو په نوي لیر کې برس ته راځو که تاسو فکر یې دوستانو په دې کې ما برس ډېر زیات وکاروو په د ډیزاین کې نو موږ ته سره ډېر ښایسته ښایسته برسونه دي دا یو ساده برس ما واخیسته
او په دا میز کې مې یو برس وکاروو کنټرول ټي سره سلیکټ کالت ونیسم نو دا به د دواړو خواو نه ځان را نری کړي په دې شکل راځو کنټرول ورسره نیسو نو دا به کنټرول منفي دا د موږ سره او لیکه جوړه شوه کنټرول زی دا راخلو دا را اخلم دا مې دلته راوړه او د همدغه نه یو کاپي مې ورته دلته راوړله همدغه کنټرول جی کنټرول ټي او دلته 90 درجې مونږه دا مونږ 90 درجې کنټرول ټي سره دا 90 درجې مونږه بخښنه غواړم دا شیفت ونیسو نو مکمل 90 درجې دا تاو کړ او د همدغه یو کاپي مې هم دلته انتقال کړ اوس که دوستانو موږ وګورو نو تقریبا زمونږ بیکګراوند جوړ شوی دی لکه څنګه چې موږ دا بیکګراوند دی په هماغه شکل سره هغه بیکګراوند هم زمونږ جوړ شوی دا ګورئ دوستانو چې دومره خاص توپیر په ده او په هغه بیکګراوند کې نشته یوازینی شی چې په د بیکګراوند کې کم دی هغه موږ یو بل لیر راخلو د بیکګراوند د لیر د پاسه هغه کې هم موږ بورس کارو دا بورس ته مې یو ټک ورکړو کنټرول ټي سره لیر مې سلیکټ کړو او دلته موږ یو ځمکه جوړو چې ځمکه کې لږه رڼا پرته وي او دا هم موږ سافت لایټ یا اوپیسیټي ورته کمو تر څو چې د ځمکې باندې کوم لایټ ټولیږي هغه ځمکه روښانه وي نو دا بیکګراوند خو جوړ شو دوستانو په دې برخه کې به صرف همدومره په بره برخه کې به دوستانو موږ په بیکګراوند باندې کار وکړو لکه دا ټیکسټ څنګه ټیکسټ موږ جوړولی شو دا ښایسته ټیکسټ او یا هم دا ټیکسټ موږ څنګه جوړولی شو نو دا او دا ډیزاین هم ښایسته ډیزاین دا به هم موږ په راتلونکو پارټ کې وکړو لکه څنګه چې دلته موږ په فوټوشاپ کې تاسو ته وښیم په دې کې هم دا ډیزاین موږ پکې جوړ کړی دی دا ډېر ښایسته ډیزاین د دوستانو په راتلونکي کې به وګورئ چې لکه څنګه دا ریبن داسې راغلی ده بیا د دواړو زړونو نه بېرته دلته ننوتی دا هم یو ډېر ښایسته شیپ دی چې دا به موږ هم په راتلونکو درسونو کې که چېرته تاسو وغوښتل تاسو به انشاءالله دا هم جوړ کړم
او هغه نه وروسته چې دا کوم لینس لکه اپټیکل فلیر یا لینس فلیر ما جوړ کړی دی دا مې دلته کارولی دی لکه په دې شکل دا به هم موږ په راتلونکي درس کې وګورو دلته به ما سره وي لکه دا ما څنګه جوړ کړی دا مې هم په فوټوشاپ کې جوړ کړی چې په مختلفو ځایونو کې کارولی زمونږ ډیزاین ته یو ډېره خاصه ښکلا وربخي که چېرته زه دا دل بند کړم او دا لینس فلیر دلته د ایس په سر راولم نو دا به یو ډېر ښایست ورته ورکړي او یا د ټولو نه دلته یا دلته دا یو ځان ته ښایست زمونږ ډیزاین ته وربخي په دې هیله چې په ما سره خسته شوي نه اوسئ انشاءالله په راتلونکي پارټ کې به مونږ دا ټکس جوړ کړو چې دا ټکس مونږ څنګه جوړولی شو اوس مې په الله سپارم په مخه مې ګلونه